السلام علیکم ورحمت الله. دغه ملګرو ټول ته ورته تاسو دا مکتوب وګورئ. دغه چې پر دا بنده لار نشي را په پوسته کې عسکر تاسې وولئ، چا درته وویل چې مې وولئ؟ کله بندیز وه چې په پوسته کې عسکر یې ویولئ نو څه مشکل پکې کېږي؟ دا چې پر لار راځي، پر لار کتار تېروي، دغه ورته په دا مکتوب کې چې کوم شیان نه وي ذکر شوي د هغو پوښتنې مه کوئ. یوازې د خارجانو په رابطه باندې کوشش وکړئ چې هر ځای وي په هره طریقه کې وي د هغه پوښتنه کوئ. نور په مکتوب کې چې څه لیکلي دي هغه وکړئ. دغه د عسکرو تګ و راتګ دا خو وربند نه دی وروره، دا خو تخفیف دی. معلوم شان یې لیکلي دي چې په کابل کې پر کابل پر مرکز باندې فرقې، غونډونه، کلي اردوګان او د نورو ولایتو مرکزونه او ټول خارجان پر هغو د کار نه کېږي. نو دلته نور څه شته؟ دا د پکتیکا او د غزنین لاره چې د 4 کاله بنده ده، که دوی پر تله خامخا دې ولي او که د یوې پوستې څخه بلې پوستې ته تله، پر دغو کې هم بندیز نشته وروره، بندیز نشته باندې چې دا بندیز نه وي. دا مکتوب ټولو ته ور واستوئ و دغه مکتوب مطالعه کړئ، د دغه مکتوب د مخکې ټول شان اجرا کړئ. صحیح ده؟